انسان چې کله مړ شي او خاندان په هغه باندې ژړا کوي قبر کې د هغوی د ژړا د وجې نه دله الله رب العزت سزا ورکوي. نو سوال دا دی چې قبر کې کله سزا ورکوي ژړا خو د قوم کړې ده ژړا خو خاندان کړې ده دې سړي خو جرم نه دی کړی. جواب دا دی چې مراد د دې نه حق انسان دی چې هغه توصیه کړي چې زه کله مړ شم زما په باره کې ګریوانونه وشلوئ زما په باره کې د مخونو له څپړې او لاسونه ور واچوئ. داسې انسان چې کله مړ شي الله عز وجل به د دې خاندان په ژړا باندې دله سزا ورکوي. والا که توصیه کړي چې ما باندې مه ژاړئ په دې طریقه باندې چې ګریوانونه وشلوئ ما باندې وال مه ژاړئ په دې طریقه چې مخونه ووهئ ما باندې مه ژاړئ په داسې طریقه چې سینې ووهئ بیا که دا خلک څومره ورپسې وژاړي دې انسان له به د قبر کې به الله سزا نه ورکوي. هغه خپل مشرت خلاص کړی دی هغه خپله مسله خلاصه کړې ده. نفسي مړي باندې د سترګو نه اوښکې تل شته. عثمان ابن مظعون چې کله وفات شو جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام به د تندي مبارک باندې ښکل کې د سترګو نه یې اوښکې لاړې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي وفات شوه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د لوري وفات شوه د سترګو نه یې اوښکې لاړې. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو نوسی وفات شو د سترګو نه یې اوښکې لاړې. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام بچی ابراهیم وفات شو د سترګو نه یې اوښکې لاړې. انما هي رحمه دا خو د الله د خوا نه رحمت دی چې د انسان په دې زړه کې کېښودلی شي د سترګو نه اوښکې ځي. اما دین د اسلام چې رد کړي دین د اسلام چې منع کړې ده حقه ژړا منع کړې چې د هغې سره د ګریوان شلېول وشي هغه چې انسان ورباندې مخ ووهي هغه انسان چې ګریوانونه ورباندې ووالی شي هغه انسان چې په هغې وخت کې هغه ویښتان وباسي ویښتان چې دې ویسته ډېر خلک دي ځان په دې باندې ښه ښکاره کوي چېرې موږ دې قوم نه معلوم کړو چېرې په دې مړي باندې موږ دومره خفه یو په دې طریقه باندې خفه یو په دې باندې